خیانت ساته اختلاف سره ارچا کړی دی زه نوې سیاسي نه یم تا نوې سیاست شروع کړی دی زما سیاست په دې خطه کې د صدونه را روان دی ما الیکشنې کړي دي ما ووټونه کړي دي ما اختلاف کړی دی خو تر اوسه پورې زما ګیرې ته چا نه لاس کړی عمران خان صاحب تا زما د نوي کل داسې تربیت وکړو چې مقتدیان را پاسي او په دیر کې د مفتي طفیل صاحب د مخ نه ګیره راوباسي دا یو ویښته د دغې ګیرې به د محشر په میدان کې د الله په عدالت کې FIR کټ کوي جواب به ورکړې ځان تیار کا ورځ را روانه ده لمن الملک اليوم لله الواحد القهار والا جلالنا رب لګیږي بیا به هلته الله رب العالمین ته جواب ورکړي ما سره سیاسي اختلافات خلقو کړیو خو تر اوسه پورې زما جومات ته پیزار پخپو باندې خلق په نارو په چغو په سورو باندې نه ورننوتلي چې زما د جومات کړکۍ او روشندانونه یې مات کړی وی دا ستا د تربیت نتیجه ده چې په دیر کې یو جومات ته جامع مسجد ته ستا کارکنان ورننوتل د جومات د کړکو څه ګناه وه چې ماتولې د جومات د شیشو څه ګناه وه چې ماتولې تا امام سره اختلاف دی جومات بې حرمتي ولې کوې تا د سیاسي اختلاف په وجه باندې مسجد نبوي شریف تا معاف نه کو تا چې د پاکستاني وفد خلاف نارې لګولې تا به د سعودي د جدې په ایرپورټ باندې لګولې وې تا به د هغې په هوټل باندې لګولې وې خو تا به د مدینې د جانان خواته بېهوده نارې دا به دې نه لګولې تا په سیاسي اختلاف کې زما د نوي کل او د نوي نسل داسې تربیت وکړو علما ورونو نوجوانان ورونو تاسو ته درخواست کوم دا قوم پوه کول ستاسو ذمہداري ده او ستاسو فریضه ده او د PTI نوجوانانو ته دا درخواست کوم سیاست کوئ اختلاف کوئ خو یاد ساتئ علماو سره د نفرت نه ځان وساتئ دشمنۍ نه ځان وساتئ پوخا چې به عالم په لاره کې چاله مخې له ورغی او ده به کیسټ چالو کړو نو ټیپ به یې بند کو نن ورځ دې ته راورسېدله چې د علماو خواله ور ورسېږي نو میوزیک په تیزه باندې کې دا ستاسو دپاره د خیر خبره نه ده